د دې برنامې په لار اچوونکي وایي موخه یې د ځوانانو فکري روزنه او پر دوی د اسلامي امارت پیژندنه وه. دا سالم رقابت کې تقریبا تر 1500 کسانو محصلینو شرکت کړی و. تقریبا څو میاشتې مخکې د موږ رااندازې کړې وه، نو په دې کې تقریبا 20 کسان کامیاب وتلي وه او موږ دیو ته اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړی او دوم ته مو ګلکسي ټلیفون، نور ته په درجه دریمه درجه کې د قرآن کریم تفسیر او یو موبایل اضافه، همدا رقم ساعتونه مو ورله ورکړه، درجه په درجه مو دوی تحائف ورکړه او دا سلسله انشاءالله جریان لري. د بلخ پوهنتون رئیس او د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس دې غونډې ته په وینا کې وویل چې ځوانان باید خپل سیرت له خپل افغاني او دیني کلتور سره برابر کړي. دوی زیاته کړه چې افغانان باید د لویدیځ له عقیدې پرته د دوی هر ډول پرمختګ لارې چارې وڅاري ترڅو خپل هیواد له مادي اړخه د نړۍ سیال وګرځوي. دغه تعلیمي نصاب په دغه چې څوک روزل شوی وي نو دا به خپل ولس ته خپل هیواد ته ژمن وي، او که چېرته دغه تعلیمي نصاب د اغیارو د طرفه په یو ولس باندې تپل شوی وي او د اغیارو د فکر او عقایدو سره برابر وي، نو دغه تعلیمي نصاب که څوک حاصل کړي، دغه محصلین دغه استادان بیا نه خپل ولس ته ژمن دي او نه خپل هیواد ته ژمن دي. نورونو باید موږ چې کوم تعلیم حاصلو باید دا زموږ د ولس د عقایدو سره د اسلام سره دا همغږي وي. در بخش تحصیل خود باید زیاد متوجه باشند. رمز پیروزی کشورها، رمز پیروزی جوانان تعلیم است. البته در ضمن تعلیم باید ما و شما به فرهنگ خود متوجه باشیم. افغانستان یک کشور اسلامی است، مردم افغانستان مسلمان است و نظامی که فعلا در افغانستان مستقر است یک نظام کاملا اسلامی است. کوشش باید داشته باشیم که فرهنگ اسلامی داشته باشیم. یادو چارواکو د امارت پیژندنې ګډونوالو ته وویل چې له دې برنامې موخه د یو اسلامي دولت په ښه توګه پیژندل او د لویدیځ هغه پروپاګند چې د رسنیو له لارې اسلامي امارت ناسم معرفی کړی. برنامه ها جوانان میتونن با امارت اسلامی معرفی شوند و اهداف امارت اسلامی معرفی شوند با چیزهایی که مثلا باید در مورد امارت اسلامی بدانن میتونن معرفی شوند. از طریق کی را تأسیس کرد، چه اهدافی داشت، چه عقایدی داشت، انشالله که تمامی را ما خواندیم فهمیدیم، برای ما اطمینان و یقین حاصل شد که امارت اسلامی واقعا خدمتگزار و دلسوز مردم افغانستان است. د یادونې وړ ده چې د دې برنامې ازموینه څه موده وړاندې د یوې رڼې پروسې په ترڅ کې اخیستل شوې وه او نن یې د ازموینې ګډون کوونکي اعلان او ټاکل شوې ډالۍ ورته ورکړل شوې.